السلام علیکم ملګرو که غواړئ ساریګر سریال نورې برخې هم درته نشر کړم نو زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که غواړئ چې تاسو ته بله خپرونه نشر کړم نو په کمنټ کې خامخا راته ولیکئ چې ما ته دا خپرونه نشر کړه. مونږ ته د لوی جنجال جوړ کړ. ثابت روش تعالی مانه وویشتل شو. ښکته شه که نه په دې سر د بلم حاله. ښکته شه. زر کوه. حاله زر کوه. ناز مه کوه ښکته شه. کیلې دې محاصره ده محاصره ده. ډېر ښه. لاسونه دې پورته کړه. زر کوه. وسوځېدم. ته چېرته یې؟ وسوځېدم. ته چېرته یې؟ کم اخلې. وسوځېدم. مه تښته، ودرېږه. ودرېږه. ځان ته وایم. بس دی نجلۍ، ډېر دې ستړی کړم پوه شوې چې چېرته تښتې؟ داسې مه کوه، خیر دی، جذب مه کوه. ته ښه یې لورې؟ وډاره شوم. سمه ده، هر څه به ښه شي. اوس د مور او پلار ته ځو. سمه ده. ثابت ورور دې چېرته دی؟ ها، چېرته چې بندي کړی و هلته پاتې شو. پوهېږې چې هغه ځای چېرته دی؟ پوهېږم. ما هلته وړلی شي؟ هو، وړلی مو شم. آفرین لورې، آفرین. راځه چې لاړ شو. یو ځل خپله سترګې خلاصې کړم. په دې سر دې ولم پوه شوې. په دې سر دې ولم. ته چېرته لاړې؟ ها، چېرته لاړې؟ واشنم دې. په سر دې ولم رازیلې. زما غږ اورې رازیلې. ژوندی دې نه پرېږدم. چېرته لاړې؟ ها، ته چېرته لاړې؟ واشنم دې رازیلې ښځې. واشنم دې. خدای پوهېږي دا بېکاره کسې له کوم ځای پیدا کړی. دا خو دا کیفصله ده. ثابته وزغمه. لږه لاره پاتې روغتون ته به ورسېږو. لاره خوشې کړئ، خوشې کړئ، لرې شئ. ثابته وزغمه وروره. ثابته، زما غږ اورې؟ ثابته، غږ مې اورې؟ تا روغتون ته رسوم، دا دی را به رسېږو. مرسته وکړئ، مرسته وکړئ، مرسته وکړئ. راغلم راغلم. ورور مې مړ کېږي. خو د سړي څه شوي؟ عمر مې ولګېده. زر کوئ. تذکره راوړئ. مرسته وکړئ. هله بیړه وکړئ. زر کوئ چې مړ کېږي. اوس غمه وروره. ثابته، بیړه وکړئ. زر کوئ.
حالا بیړه وکړئ ثابت په دې څه شوي په مرمۍ لګېدلی ژور ټپي دی یوه شېبه ښه کېږي ډاکټره لږ صبر ښه وکړه. کېږي که نه تر اوسه په څه نه پوهېږو دا پېښه څنګه وشوه کله مې چې پیدا که هم دې حالت کې وم تاسې خپلوان یئ زه یې ورور یم دا ما څه وکړل څه مې وکړل خدایه ته له ثابت سره مرسته وکړه خیرې سر مې نجیب عمره ته دلته څه کوې ها ما غوښتل دا پوښتنه له تا نه وکړم امر صاحب هغه زه له دې پېښې سره هېڅ اړیکه نه لرم عاقب ته سرکار څنګه صاحب دلته دلته راغلی؟ راغی زه هم پوت ما ډول هغه سره دلته راغلم ثابت چیرته دی ثابت رور ټپي شوی و هغه یې روغتون ته ویوړ تاسو شاوخوا کنټرول کړئ امر مو پر ځای کېږي همدلته و زه د کړکۍ له لارې وتښتېدم مورې نازلې لورې مور جانې خدای ډېر شکر پلار جانه زه پوهېږم چې تا به روغه رمټه لاسته راوړم خدای ډېر شکر ته خو ښایي که نه لورې مورې لور جانې ژوندی اوسه نجیب عمره زموږ د لور ژوند دې وژغوره داسې مه وایه ښاغلی اکسلنس ستاسې د لور ژغورل زموږ عادي دنده وه موږ څه نه دي کړي خو تاسې په خپلې زړورتیا سره د دې هېواد راتلونکی مو وژغورو تر ټولو ښه پرېکړه مو وکړه خدای هم پر تاسې رحم وکړه ستاسې لور یې بېرته تاسې ته درکړه نور نه څه غواړئ بیا هم له تا نه ډېره مننه قمندان صاحب له مرستې نه مو مننه هیله کوم امر صاحب که له قاضي صاحب سره مرسته وکړئ خوشحاله به شو موږ به خپله مرسته وکړو ښه ورځ ښه ورځ ښه وخت ژوندي اوسئ مهرباني وکړئ ښاغلی اوکسله راځئ چې لاړ شو والله ډېر زړه ورسړی دی که بل څوک وایي څه پرېکړه به یې کړې وه شکر دی چې اوس هم زموږ په منځ کې د خپل مسلک لپاره رښتیني کسان شته هو والله امر صاحب دی دلته څه کوي امر صاحب نور به څه کوي عاقف خو خبره نه مني بیا یې ځان په جنجال کې اخته کړی بد خبر خدا دی چې ثابت ټپي شوی ټپي شوی دی هو اوس روغتون کې دی ما ته وګوره زه راکف ته زنګ ووهم هغه ته مه وایه چې موږ در سره یو پوښتنه ترې وکړه چې کوم روغتون کې دی امر صاحب ما دې کار کې مخکې وه ها خبرې مه کوه هر کار کې ځان ښکېلوي بیا وایي ما کار کې مخکې وه هم داسې ده الله الله راځه نو چې اوس لاړ شو ته موټر سایکل تسلیم کړه سمه ده امر صاحب هله نو راځه امر راځه صاحب هیله مخکې شه کوم زه اوسم ګوټ ګوټ په لاره ځم ته چېرته بیا راځو د عاقف او ثابت رور له امله راته ډېر جنجالونه جوړ شول بیا یې زما شانې ولیده عاقف پېژنم خو ثابت څوک دی زما ورور دی څنګه ورور دی ورور مې دی زما اصلي ورور دی ډېر کلونه مې نه ولیدلی ناڅاپه مې مخې ته راغی محکمې کې چې کار خلاص شو زه هغې نجلۍ پسې لاړم خو عاقف زه څارلی وم ما غوښتل په خپلو لاسونو هغه ثابت ووژنم خو عاقف هلته را پیدا شو اوف نه پوهېږم اوس څه وکړم ښه به وي چې یو څه موده ځان ورک کړي څوک دې باید ونه ویني که نه نو پولیس به دې هر ځای کې ولټوي موبایل دې هم له منځه ویسه
چې ځای دې پیدا نشي کړی. پیسه ګردې به څنګه شي، اوس هم په زندان کې دي. زه د هغوی لپاره یو بل پلان لرم، اندېښنه مه کوه. لوی انجمن ماته په تمه ده. هغوی سره د دې موضوع په اړه مشوره کوم. څنګه مې چې وویل ته ځان زر ورکړه. سمه ده، ښه نو د لیدو په هیله. شپه خو خپل کور کې نشم تېرولی. زه وایم چې ستا خور کره ولاړه شم. سمه ده، ښه فکر دی. څارنوال کمال سره هم خبرې وکړه چې زموږ مرکز ته راشي. موضوع څه ده؟ باید زر له هغه عاقف نومې بلانه ځان وژغورو. سمه ده، ورته یې وایم. سمه ده، د لیدو په هیله. هارزو یوازې ستا له امله دا هر څه وشول. ستا له امله مې په خپل ورور ډز وکړ. یو ځل مې لاسته راشې د هر څه حساب به در سره وکړم. شفا دې واکفه. ژوندی اوسې امر صاحب. دا پیښه څنګه وشوه؟ ثابت چا وویشته؟ ومې ویل که نه امر صاحب، هغو کسانو چې نزدې یې تښتولې وه. ته غلی شه. څنګه دا کار وشو کفه؟ ما نه څه پټوې که څنګه؟ وګورئ دواړه به مو زندان ته ولېږم. نه امر صاحب. ما ته رښتیا ووایئ. هلته ځنګل کې دې څه کول عاکفه؟ څنګه هلته لاړې؟ وکیل ارزو مې له محکمې وروسته وڅارله. ولې؟ ځکه چې موږ فکر کوه هغه جلۍ هغې تښتولې ده. هو ښه نو هغه وکیله اوس چېرته ده؟ هغې سره خو به مو څه نه وي کړي؟ نه امر صاحب، زه نه پوهېږم چې چېرته ده امر صاحب. زموږ په هیواد کې اوس هم یو غیر عادي حالت روان دی. په داسې حالاتو کې حقوق، اخلاق او مساواتو په څیر ارزښتونه له نورمال ډول نه په توپیر مخته ځي. تر ننه ورځې پورې مو ډېرې هڅې کړي. اوس نو ستاسو دنده دا ده چې د عدالت پلي کولو وخت کې د خپلو دودونو عملي کولو وخت کې آن باعزته ژوند کې هم باید زموږ په خوښه ژوند وکړئ. سمه ده نجونو؟ آرزو په خیر راغلی. راشه کښېنه، خور ته مو ځای ورکئ. هرې ټولنې ته باید په خپله خوښه نه بلکې په هغه ډول دننه شئ چې موږ یې له تاسو غواړو. حقوق په عدالت کې لټول، ژوند په فرهنګ سره کول، همدارنګه باعزته ژوند په کورنۍ کې لټول تاسې سره ښه نه ښکاري. ارزو خو به دې چېرته نه وي وړې؟ کوم ځای کې خو به دې پټه کړې نه وي عاکفه؟ زه او خیري چې ثابت سره بوغ شو نو هغه رانه وتښتېدله امر صاحب. هو زه یې په سر ووهلم او وتښتېده. لږ ورو ملګرو پام کوئ په کراره. څو کراره تاو شي. حالت یې څنګه دی ډاکټره؟ ډېر ژور ټپي شوی. که لږ مو ناوخته کړی وای بیا موږ هم څه نشو کولی. ښه
یو څه موده به د جدي مراقبت لاندې وي. څه نشم ویلی چې ژوندی به پات شي که مړ به شي. که نن شپې نه تېر شي بیا یې ستونزې کمېږي. که نن شپه پاتې نه شو نو بیا خدای پوهېږي بیا د هم شفا وي. خدایا کاش لاس مې مات شوی وای، خو دا زمینه ډاکټر صاحب. مهرباني وکئ. زه نجیب یلماس د امنیت آمر یم. که مرمۍ مو ویستلې وي بالستیکي څېړنې لپاره اخلم. البته هغه مرمۍ ملګرو سره ده، هغوی ته به ووایم چې تاسو ته یې درکړي. مننه کوم. ورور جانه اوس به تباه شو. نجیب بابر موږ ته ګوري، غږ دې ونه باسئ. کله چې زموږ سره یو ځای شوه دا هم ستاسو په عمر وه. ان لا تاسو نم کوچنۍ وه، خو په خپلې هوښیارتیا او لیاقت سره ډېر ژر بریالی شوه. زموږ خبرې یې تل ومنلې. څه به چې موږ ترېنه غوښتل هغه به یې موږ ته ترسره کول. وروسته د ترکیې تر ټولو ښې لیسې ته لاړم. وروسته مې په یو ښه پوهنتون کې د حقوق پوهنځی ولوسته. یعنې دا چې تاسې ټولو سره دا چانس شته بسنه کوي چې خپل هیواد لپاره تاسې هر ډول فداکارۍ لپاره چمتو اوسئ. یعنې عصري هیواد پالې او بریالۍ ښځه کېدل یوازې ستاسې په خپل لاس کې ده. د نن ورځې لپاره هم دومره خبرې بس دي. خیرات دی، کوم څه شوي ارزو؟ خفه ښکارې. نن شپه دلته پاتې کېدلی شم؟ د پخوانیو ورځو په څېر. البته ته خو پوهېږې تر نن ورځې پورې مو تا ته هر څه ښکاره ښکاره ویلي. هله ماته ووایه ته ولې خفه یې؟ د پیساګوردي موضوع خو درته معلومه ده. هغې دعوا کې له داسې یو کس سره مخامخ شوم چې تمام مې نه وه. څوک دی؟ ورور مې، ثابت ورور مې. په رښتیا ثابت و؟ ستا لپاره به ډېره سخته وي له دومره کلونو وروسته سره مخامخ شوئ. تاسې یو بل سره وینئ؟ لومړۍ لیدنه مو هېڅ ښه نه وه خورې. نن په مرمۍ وویشتل شو. خورې هغه مقابل لوري کې دی. څنګه مقابل لوري کې دی؟ پولیس خو به نه وي؟ نه، خو د پیساګور او پیکاس دښمن دی. هر څه چې وي هغه ستا ورور دی ارزو. که غواړې هغه ووینې هېڅوک هم تا ته نشي په غوسه که کېدلی. ورور مې هم وي دښمن یو دښمن دی خورې. د هر چا په ارزښت چې تمامه شي زه له دې دعوا نه لاس نه اخلم. که ورور مې مخې ته راشي او همدارنګه که پلار مې هم راشي هېڅ هم راته مهمه نه دي. مزاحم شوی خو به نه یم. نه په خیر راغلی کمال. خیر اوسئ. السلام علیکم. موضوع څه ده؟ آرزو غوښتنه کړې وه چې دلته راشه. زه هم نه پوهېږم. موضوع دا ده ښاغلی کماله. ولې دې د هغې مرمۍ مخې ته ځان وغورځوه ثابته؟ موږ دواړه به تباه کې. که په تا کوم څه وشي زه به د وجدان عذاب سره څنګه ژوند وکړم ثابت خانه؟ ناجیب امر د دې کار شا نیولې. مرمۍ یې بالستیک څېړنې ته لېږلې. اندېښنه مه کوه، وسله بې اسناده وه. ښه نو چېرته ده؟ که اوس له منځه ویسو ښه به وي. څه پوهېږم خیري موټر کې به وي.
څنګه نه پوهېږې څارګاټ صاحب څنګه نه پوهېږې لوی جنجال سره به مخامخ شو زه نه پوهېږم خیري وایم چې نه پوهېږم خو څارګاټ صاحب هغه وسله باید پیدا کړو ولې نه پوهېږې مونږ باید لومړی آرزو پیدا کړو خیري اوس هم آرزو یاده وي آرزو سره څه کوې څارګاټ صاحب بیا به مې وګورې خیري چې څه کوم بیا یې پیل کړل څارګاټ صاحب چیرته ځې ها په دې لوی ښار کې آرزو څنګه او چیرته پیدا کوې نه پوهېږم خیري نه پوهېږم خدایا دی بیا چېرته لاړ نه پوهېږم امر صاحب ما ته یې هم څه ونه ویلي هغه نه درېږي خیري ته څوی چې خپل سر او پوزه نه وي مات کړي نه درېږي سر ماتولو کې عادت کړی هسې هم که هغه خپل سر مات نه کړي ډېر زر به د هغه سر زورو مات کړم وګوره امر صاحب موږ خو لا کیف سره ډېر وخت یو ځای ګرځو یعنې ما ته د هغه په څېر فکر ونه کړي زه د ترکیې یو داسې وګړی یم چې قانون ته ډېر درناوی لرم د وچې له امله لامده ونه سوځېږي ډېر پام کوه پام کوه که زما خوښوي لومړی به ستا سر مات کړم د وچو له امله لامدم سوځي امر صاحب اوس چې دا خبره راتازه شوې موضوع به په ډوډۍ بدله کړو زه ډېر وږی شوی یم والله چې اوس به مړ شم زهر وخوره خیري پوه شوې سمه ده دلته زهر پیدا کېږي خدایه ته ماته صبر راکړې دا وسله دا کیف ده او دا هغه وسله ده چې ثابت پرې ویشتل شوی ډېر ښه کېدی چې د پېښې ځای ته تللې ډلې پیدا کړې وي یا به د هغه ځای عسکرو تاسې ته تسلیم کړي وي هر څنګه چې تاسې غواړئ هیله کوم دا معلومه که چې ثابت کوم روغتون کې دی هغه کار ماته پرېږده د بالستیکي څېړنې وروسته به هر څه ښکاره شي اندېښنه مه کوه د وسلې په سر اوس هم د عاقف د ګوتو نښه ده دا خبره ستاسې کار نورم اسانولی شي سمه ده ښه نو زه به مو په اجازه لاړ شم سمه ده په خیر لاړ شئ کماله د خدای په امان خیر اوسئ په خیر راغلې سمې خیر اوسې ښاغلی تاسې څنګه یئ هېڅ خوشحاله نه یم سمې تر ټولو لویه ضربه مو نن ولیدله ستونزه څه ده ښاغلی موږ چې غوښتل په ولسي جرګه کې د اساسي قانون د مخنیوي لپاره کسان خپل کړو د هغه لپاره مو چې د ګوند کوم رهبر ټاکلی و هغه په دې کار کې بریالی نه شو خو لږ تر لږه د یوې مادې مخه مو ونیوله ښاغلی موږ غوښتل د کردانو او اقتدار ګوند لخوا د اساسي قانون خلکو ته وړاندې کړو پروپاګانډ به مو کاوه چې د اساسي قانون تر شا د خاصو کړیو لاس دی خو اوس داسې یو حالت منځته راغلی دی چې یوازې د یوې مادې مخه مو ونیوله اوس پروپاګانډ هر څه سرچپه شول یعنې دا چې په خپله وسله خپله وویشتل شو یعنې وضعیت دومره وخیم دی ها په ولسي جرګه کې د اساسي قانون مخه نیول د هغه وروستی چانس و خو بیا یې هم زموږ باور له منځه ویوړ په اصل کې ما تېروتنه کړې وه چې د خپل راتلونکي دولت د لومړي وزیر څوکۍ مې د هغه په نوم کړې وه دا کسان چې دا اته کاله په واک کې پاتې دي په اصل کې د هغه د بېکارۍ او کمعقلتوب له برکته دي تر نن ورځې پورې مو د هغه په اړه کومه پرېکړه نه وه کړې ځکه چې ځینې نورې ښېګڼې یې لرلې او بل چانس مو هم نه درلوده خو د وروستیو پېښو له امله ځانګړی انجمن د 11 کلونو راپدې خوا پټه شوه کسټه له ارشیف نه بازار ته وړاندې کړه یعنې هغه مو بیخي له خپلې ډلې وویست هغوی به د کسټې لپاره اړین ځواب ووایي ښاغلی د یوه ګوند مشر چې کولی شي خپله ځانګړې سکرټرۍ د خلکو وکیله جوړه کړي او په هغې د خپلې خوښې کارونه کوي کله چې خلک په دې پوه شي بیا یوه ورځ هم د ګوند رهبر په توګه نشي پاتې کېدلی څنګه یې اوس ښه احساس لرې که نه هو لور جانې والا چې ډېر ښه احساس لرم عاقفه ته بیا دلته څه کوې ها هغه ما غوښتل د ښاغلي سوها پوښتنه وکړم ما هم ستا خبره ومنله خیرت دی عاقفه بیا څه پوښتنه لرې زویه د آرزو سیحان په نوم یوه وکیله لټوم ښاغلی سوها آرزو سیحان ښه یې که نه هغه پېژنئ هو سټار دوره یې له ما سره تېره کړې وه ته هغه وکیله څه کوې عاقفه مونږ یعنې زه غواړم هغه له نږدې نه وپېژنم دا چې څه کاره ده او څه کوي آرزو د عزیزې بشاران منوي لور په څېر ده عاقف جان یعنې څنګه عزیزه داسې نجونې په ځوان عمر کې راټولوي
له کوڅو او بد حالت نه یې راوباسي، د هغوی زړه لاسته راوړي، بیا د خپلې دوا لپاره د هغوی له ډلې نه ځینې د ځینو کسانو څنګ ته لیږي او نورو نه په خپله ګټه کار اخلي، بیخي ستا د مالکې په څېر. ښه نو ووایه زه هغه جلۍ چېرته پیدا کولی شم؟ ما یې کور نه دی لیدلی، خو مرکز مې لیدلی دی. ته ماته وګوره عاکفه، ولې د پولیسو په څېر داسې پوښتنې کوې؟ بیا څه کار کوې ها؟ یوه شېبه خو وخت راکړه که نه؟ اوف توبه خو پلاره ته مجبوره نه یې چې دته څه ووایې. رانا دا ډېره مهمه موضوع ده. ثابت ټپي شوی لږ پاتې و چې مړ شي، او هو باید ووایم چې هغه جلۍ د ثابت اصلي خور ده. پوهه شوې؟ څه؟ ښاغلی سوها، هیله کوم را سره مرسته وکړئ چې هغه پیدا کړم. موبایل دې یو ځل راکړه لور جانې. واخله. خالي ثابت څنګه دی؟ مصطفی، زه یم سوها. جدي مراقبت لاندې دی. د عزیزې باشاران دا کار چا د مرکز پته مې غوښتله. یو چا زه وکړم. مننه کوم، ډېره مننه زوی جانه. دورد لیوان سیمه اورکیده کوڅه کې 12مه شمېره کور. آرزو اوس هلته ده. ژوندی اوسې ښاغلی سوها. څنګه یې ملګریه؟ د لیدو په هیله. دا بیا دلته څه کوي؟ څه شبي ولې راغلی و؟ دا چې دین پلوه او بېلتون غوښتونکي یوې خواته ولاړ دي، زموږ دا کار هم په موږ د خلکو باور کمولی شي. لوی انجمن باید دا ټپ هم یو ځل په اسمان کې ښاغلیه. زموږ دا لوی پلان چې یو څو موده وروسته به یې پلی کړو، له دې اړخه ډېر مهم دی. زه فکر کوم چې د ملت د هوښیارتیا مخه خو یې هېڅکله نشي نیولی. په داسې حالت کې د هغوی د برخلیک ټاکونکي یوازې کورد او ترک رهبران دي. هغوی ته باید یوه تګلاره وټاکو او دواړه ډلې به په ښه ډول خپله ولکه کې ونیسو. د دې کار تر ټولو ښه لاره هماغه زموږ پخوانۍ لاره ده، یعنې ترور، بریدونه، ماینونه، ان د لوړ پوړو کسانو ترور د دې کار د پای ته رسولو یوازینۍ لاره ده. تاسې رښتیا وایئ ښاغلیه. موږ یوازې د څلورو خواو نه د شهیدانو جنازې ژغورلی شي ښاغلیه. البته د دې ټولو کارونو سرته رسولو لپاره باید لومړی پیساګور او دغه ډله ازاده وګورو. تا کوم فکر کړی دی؟ البته ښاغلیه. سبا موږ د قاضي برکتای محکمې ته د نیول کېدو په حکم د اعتراض لیک وړاندې کوو. برکتای مخې ته یې وروړو. یو ځل به داسې هم خپل چانس وازمویو. که په دې کار کې هم بریالي داسې چانس نه لري سامې. که دوه ځلې د باند حکم ورکړل شي بیا مو چانس کمیږي. د همدې لپاره هر څنګه چې کېږي دا کار خلاص که، که نه نو ته به هم د پیساګور دوی څنګ ته لاړ شې. پوه شوې؟ او پوه شوم ښاغلیه. په اجازه مو زه به لاړ شم. ورته تللی شې. په ولسي جرګه کې د اچونې په پایله کې د 3مې مادې پرته د نوي اساسي قانون ټولې مادې ومنل شوې. اوس به دا مادې د اساسي قانون محکمې ته وړاندې شي. قدرمنو اورېدونکو، این لاندې دمې وروسته به هغوی ټولې مادې په ولسي جرګه کې ومنلې. که مخه یې ونه نیسو او پوښتنه کې هم بریالي شي، بیا به موږ ټول ختم شو. ټولو پوښتنو ته څو میاشتې پاتې دي. تر هغه وخته پورې به دې پله لاندې ډېرې اوبه تېرې شي، ډېرې زیاتې. ښاغلو لیدونکي لرئ؟ ښه، کوم یو؟ تاسې ټول. وکیل دې څه دی؟ یو کس راغلی. هلی تاسې ته په تمه دی. د لیدنې کوټه کې په تمه دی؟ د مدیر صاحب کوټه کې دی. د ازادۍ بوی مې پوزې ته راځي پیکاسه. ځکه چې ډېر وګړي. راځئ چې ځو، مېلمه باید په تمه نه کړو. مهرباني وکړئ. نجیبه مره، نجیبه مره، نجیبه مره. امر دې چېرته دی؟ امر دې چېرته دی؟ دننه دی څارنوال صاحب. مهرباني وکړئ څارنوال صاحب. وګوره د پېښې په ځای کې عسکرانو څه پیدا کړي. دا څه دي؟ یوه تومانچه ده، کېدای شي د جرم آله هم وي. تاسې دلته ارامه ناست یئ، خو خلک کار کوي. نجیبه مره، خدای ته صبر راکړي. زه هم د پېښې په ځای کې وم. دا وسله خو هلته نه وه. البته ما دا له خپل پور نه راوړې ده. دا واخلئ، اړینې څېړنې وکئ. سمه ده؟ نیازي
زه به یې څېړنه وکړم څارنوال صاحب. د بالستیک او ګوتو نښه څېړنه دې وشي نیازي. سمه ده. بیړه وکړئ. وګوره څوک راغلی دی. سلام ښځو. بخیر راغلی. څنګه یې؟ په داسې حالت کې څنګه اوسېدلی شو؟ لږ پاتې دی، لږ څه صبر وکړئ. ما ته اجازه راکړئ، زه باید په زندانیانو وګرځم. سهار راهیسې مې سم خواړه نه وو خوړلي. مدیر صاحب دې ژوندی وي چې دای راوړي. رښتیا وایې ژوندی دې وي. اوه مهرباني وکړئ. مننه. مهرباني وکړئ. ښه کوم پرمختګ شوی؟ ما د نیوکې سند وړاندې کړ. سبا به یو ځل بیا ستاسې محکمه ترسره شي. ولې؟ دا ځل غواړم چې تاسې ټول یو ځای خوشي کړم. د سبا محکمې قاضي به زموږ برکتای توران وي. د مینې ډېر کلک مینهوال دی. او خدایا. دا ځل به تاسې هرومرو خوشي کېږئ. مونږ ټولو یو ځای دا پرېکړه کړې. بیا خو به ستونزه نه جوړېږي که نه؟ نه، زه تاسې ته ډاډ درکوم چې نه جوړېږي. ډېر وخت راهیسې دلته نه وې راغلی. هو دې ځای پسې خفه شوې وم. نن شپه مې غوښتل دلته راشم. کور کې مې یوازې زړه تنګېږي. د خوب ځای دې چمتو شو. هله نو ښه خوب ولرې. مننه کوم اغلې ایفر. ژوندی اوسې. ته دلته یې ها؟ ډېر ښه. عامر صاحب د وسلې بالستیک څېړنه راغله. کومه مرمۍ چې د ثابت له بدن نه راوتلې ده همدې وسلې ده. د ګوتو نښې پیدا شوې؟ پیدا شوې امیر صاحب. په خواشینۍ سره د ګوتې نښې. دا کیف څرګر صاحب دی. زه همدا اوس دغه د نیولو امر چمتو کوم. تاسې هم هغه پیدا کړئ او دلته یې راولئ. زه خو به هېڅ هم پوه نه شوم. عاکف به ولې په ثابت ډزې کوي؟ تصور وکړه پوه به شو. دې کار کې ګډوډي ښکاري خو لعنتي. څه خبره ده وروره ته نو څوک یې؟ زما پېژندل به درته ښه لګي. موبایل ته ځواب نه ورکوي. نه پوهېږم چېرته به وي. ثابت سره خو به نه وي. نه پوهېږم، خو که غواړې هغه ځای به هم وګورو. سلام امر صاحب. خبرونه به دې ممدوحه. څه شوي؟ هغه وسله پیدا شوه چې ثابت پې لګېدلی. د هغې وسلې په سر د عاکف د ګوتو نښه پیدا شوه. خدایا. هو یعنې ځکه یې پوښتنه وکړه. چا څه پوښتنه وکړه؟ رانا راته وویل عاکف نن د ښاغلي سوها څنګ ته ورغلی و. دا به زه په اړه یې پوښتنې کړې وي. د یوه مرکز پته یې هم اخیستې ده. زنګ مې ورته ووهه، ځواب یې رانه کړ. دا یې بیا کوم کار کوي؟ زر باید حرکت وکړو امر صاحب. هلی راځئ. مخکې له دې چې ارزو پیدا کړي موږ باید عاکف پیدا کړو.
عثمانه ګوکانه ولکانه توپراکه ووای امیر صاحب راځئ چې ځو چیرته ځو امیر صاحب دا کیف نیولو ته ورځو مهرباني وکړئ اندېښنه مه کوئ هر څه خلاصو راغلی ارزو دا کیف د نیولو امر مو هم چمتو کاو که نه هغه هم بشپړ دی خو ډېر پام کوئ عاقف تاسې پسې ګرځي کېدای شي هلته هم درشئ دومره په اسانۍ نشي راتللی بله بله راغلی ارزو بله زما غږ اورئ راغلی ارزو کوم کس سره چې غواړي اړیکه ونیسي اوس مهال مصروفه ده خپل پیغام مور ته پرېږدئ که ځواب یې در نه کوي او ګل واخلئ او هدیرې ته یې ورشئ ښه شپه ته په رښتیا لیونه یې او اصحاب خرابه یې یو یې نه دواړه یو ځای هم لیونی یم هم اعصاب خرابه مخکې شه هله نو زر کوه مخکې شه وګوره ستا له امله لږ پاتې چې د خپل د ژوند تر ټولو نږدې ملګری به ووژنم اوس جدي مراقبت لاندې ده ماته یې څه تا خپله ډز وکړه ما ته وګوره زما اعصاب مه خرابوه ستا د ژغورلو لپاره یې ځان وغورځوه ستا لپاره یې خپل ځان قربان کړ او ستا په څېر یو کس د کار ارزښت هم نه درلوده ما خوشې که ژوبله دې کړم ما ته وګوره که د ثابت خور نه وای باور وکړه هماغه شیبه به مې په سر ویشتلې وای پوه شوې اوس راته ووایه چې ته اصل کې څوک یې او چاته کار کوې ووایه ما ته وګوره کم عقلي د لوبې کولو لپاره وخت نه لرو ما خوشې که خوشې مې که لیونیه لوپره ګوره زه اوس هېڅ ښه حالت کې نه یم ډېر په غوسه یم کله چې په غوسه اوسم ناڅاپه مې لاس تومانچې ته ځي که لاس مې تومانچې ته لاړ شي بیا هرومرو یو کس مړ کېږي پوه شوې پورته شه پورته شه کم عقلې دې مرکز کې تاسې څه کوئ ټول باید راته ووایي څه به کوو ته نه وینې ځوانانو ته درس ورکوو نه نه تاسې هېڅ چاته په ښه نیت درس نه ورکوئ هرومرو به کوم پلان لرئ زه ډېر ښه پوهېږم افسوس دی که په دې بورسونو کې روزل شوي ټول کسان ستا په څېر وي بیا په دې معنا چې ډېر ډیپلوم لرونکي بمونه په ټولنه کې ازاد ګرځي همداسې نه ده کم عقلې ووایه زه له دې ځایه ورک شه ولکانه نیازي تاسې شاخوا ته لاړ سمه ده مس هله اجازه هغه ځای کنټرول وروره ته ښه یې دا سړی خو بېهوشه دی هرومرو عاقف دلته راغلی لږ تر لږه دا خو ژوند دی امر صاحب دا له دې ځای لرې کوي
ورور به دې لږ څه خفه شي خو ډاډه یې وروسته به بیا ما درک کړي. عاقفه وصله دې وغورځوه. پوهېږې عامر صاحب سږ چې هر ځلې ما د چا سر ته وسله نیولې وروستۍ شېبه کې څه را رسېدلی. هیله د غریب خواړه دې څنګه وکم نو خپله هم پوهېږې. وصله دې وغورځوه. ملګریا حالانو بس کا هغه وسله چې ثابت پرې ویشتل شوی و پیدا شوې د هغې په سر ستا د ګوتې نښې دي. هیله کوم ما سره مرسته وکړئ. تر همدې ځای واقفه اوس نو په هر څه باندې پوهېږي. که دا جلۍ ووژني او که یې خوشي کړي هېڅ چانس نه لري. حالت دومره جدي دی ها؟ هو د خولې خوند مې خراب شو امیر صاحب. عاقف ګوندوزلپا د ثابت درماز د وژلو هڅې په تور نیول کېږي. دی بوځئ. تاسې هم باید موږ سره راشئ. اغلې نرسې دلته زموږ یو ورور و هغه څه شو؟ یو ساعت مخکې څنګه کېدای شي؟ دا تاسې څه وایئ؟ ثابت ورور لاړه. الله خدایا زه خو یتیم پاتې شوم. د ښاغلیه تاسې څه ټټټ وایئ؟ جدي مراقبت نه وته اوس نورماله کوټه کې دی. ډېر ځوان سړی و. څه هغه ووت؟ ولې دې ونه ویل زه دې وشړولم؟ ما خو همداسې وویل. اوس هغه چېرته دی؟ 511 شمېره کوټه کې دی. 511 شمېره کوټه 511. ثابت وروره ثابت وروره ثابت وروره ته ښه یې؟ خیري په ما څه شوي؟ هیله کوم ناروغ مسئله کوئ. وروره په مرمۍ ولګېدې په یاد دې نه دي؟ آرزو چېرته ده خیري؟ هغه وروره آرزو ډېر لوی جنجال جوړ کړ. عاقف ورور زندان کې دی. نجیب امر هغه ونیوه. وسله یې پیدا کړې ده. نو ځکه نن به د عاقف ورور محکمه هم وشي. وسله د ګوتې نښې او ستا د بدن مرمۍ هر څه پوره دي. چارګاډ صاحب به بندي شي. موږ خو به تباه شو وروره. ښه نو اوس څه وکړو؟ نه پوهېږم. یوازې ته کولی شي چې هغه وژغورې. یعنې که ته ووایې چې هغه په تا ډز نه ده کړی بیا به بندي نه شي. په داسې حالت کې زه څنګه محکمې ته لاړ شم؟ نه پوهېږم. خیري نجیب امیر ته لاړ شه. هغه به یوه لاره پیدا کړي. که اړتیا شوه په همدې حالت به لاړ شم. هر څنګه چې کېږي باید عاقف وژغورو. زمری ثابته وروره زه نو لاړم. بیا دې هم شفا وي. اوس به موضوع حل کړه. وروره ودرېږه څه کوې؟ خوښه مې که ما څه کړي دي. تا ته امانت درلېږم بیا هغه در سره واخله.
څه خبره ده څوک ډز کوي کوم څوک داسې کوي سرونه ټیټ کړئ لیونتوب مه کوه زه د پولیسو په مامورینو موټر نه ورولم څو چې هغه عاقف ونه وژنو په موږ خوب حرام ده ونه ویل ماته راکړه